سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. 4 کسان د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور په کابل کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دا کسان تېره شپه د کابل ښار د 5مې او 8مې امنیتي حوزو او د بګرامۍ ولسوالۍ له شاوخوا سیمو له خپلو وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د نوموړي په وینا په نیول شویو کسانو کې د حقاني شبکې یو غړی چې سردار محمد نومیږي هم شامل دی. په غزني کې د بېلابېلو نښتو له امله 6 طالبان ووژل شول. په دغو نښتو کې چې تېره شپه د ناوې، مقر او قرهباغ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي، 2 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د غزني د والي ویان زیاتوي په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم په هلمند کې هم د ورته پیښې له امله 6 طالبان ووژل شول. دغه نښته تېره شپه د ګرمسېل ولسوالۍ په شمالان سیمه کې هغه مهال ترسره شوه چې یو شمېر طالبانو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤلین زیاتوي په دې نښته کې 3 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. په میدان وردګو کې د یوې چاودنې له امله د یوې کورنۍ 6 غړي ووژل شول. د دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا دغه پیښه تېره ورځ د جغتو ولسوالۍ په مردله سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د کورنۍ 9 نور غړي هم ټپیان شوي دي. ولسمشر غني وایي تاریخ جوړونکې میاشتې په مخ کې لرو او په دې میاشتو کې به د افغانستان د سلګونه کلونو لوری وټاکل شي. ښاغلي غني زیاته کړې چې زموږ پریکړې آني او تر فشار لاندې نه دي بلکې اصولي دي ځکه د ملت پر وړاندې مسؤول یو. ولسمشر تېره ورځ په ملي دفاع وزارت کې په یوې ناستې کې همدغسې په ډاګه کړه هر هغه هوکړه چې پکې د افغانستان هویت او ملي اقتدار مسؤول نه وي د منلو وړ نه ده. او ولسمشر غني د سولې وروستیو پرمختګونو په اړه وویل د افغانستان اسلامي جمهوریت او افغان ځواکونه د نړۍ اساسي او قانوني شریکان او زموږ د هیوادوالو رسمي او مشروع استازي دي. نوموړي تېره ورځ په ملي دفاع وزارت کې په یوې ناسته کې زیاته کړه چې موږ له امریکا او ناټو سره کوم نوی تړون نه لاسلیک کوو. له امریکا، ناټو او د نړۍ ټولو هیوادونو سره مو ټول قراردادونه او ستراتیژیک تړونونه پر خپل ځای دي. ښاغلي غني همدغسې په ډاګه کړه تر هغې چې د سولې تړون د ملت له لوري تصویبیږي د قوې استعمال د افغان ځواکونو لویه دنده ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.